لغمان کې د سرتیرو اختر په مناسبت د امنیتي ارګانونو په لیکو کې د 150 شهیدانو او ټپیانو له کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. نن د دوشنبې په ورځ د لغمان والي ښاغلي عبدالولي واحدزي له لوري په داسې حال کې چې د ملي امنیت رئیس او د لومړي پلې لواء قمندان او د ولایتي شورا غړي طاووس عادل هم شتون درلود، د سرتیري اختر په مناسبت د 150 شهیدانو او ټپیانو له کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. نوموړي د امنیتي ارګانونو په لیکو کې شهیدانو ته د مغفرت دعا او ټپیانو ته د عاجل شفا د هیلې سربیره وویل چې د جمهور رئیس په هدایت سږکال لوی اختر د سرتیري اختر په نوم نومول شوی چې د ټولو ولسونو له لوري به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه وستایل شي. هغه وویل په همدې مناسبت د لغمان ولایت د نظامي او ملکي رهبرۍ لازمه وګڼله چې له شته امکاناتو څخه د شهیدانو او ټپیانو کورنیو سره مرسته ترسره کړي. هغوی چې خپل درانه عزیزان د دې خاورې د دفاع لپاره له لاسه ورکړي، شهیدانو ته فردوس جنت غواړو او تاسو ته جمیل صبر، او څوک چې ټپیان دي هغو ته د خدای جل جلاله له دربار څخه عاجله شفا غواړو. هغه شهیدان مړه نه دي، ځکه څوک چې د خدای په لاره کې، څوک چې د وطن څخه د دفاع په لاره کې، څوک چې د دین څخه د دفاع په لاره کې ځانونه قرباني کړي، هغوی مړه نه دي. دا د قرآن حکم ده، هغوی ژوندي دي، خو موږ او تاسو سره فزیکي حضور نه لري. دلته دا نن چې موږ تاسو ته څه برابر کړي دي دا ډېر کم څه دي. د هغه په مقابل کې چې ستاسو عزیزانو قرباني ورکړې ده د دې وطن لپاره، ستاسو ډیر حق جوړیږي چې موږ ستاسو هر یو تر کوره درشو، خدمت تم درشو، رسیدګي درته تاسو دا په ډیر څه ومنئ. انشاءالله یو اطمینان درکوم چې د لغمان ولایت نظامي او ملکي رهبري په ټوله معنا ستاسو ترڅنګ ده. هیڅکله به ستاسو د عزیزانو قربانۍ هیرې نه کړي، هیڅکله به ستاسو قربانۍ چې دلته ټپیان ولاړ یې ستاسو قربانۍ هیرې نه کړي. او مطمئن اوسئ هر هغه امکانات چې موږ په واک کې ولرو، هغه که د اردو ده، هغه که د پولیس ده، هغه که د امنیت ملي ده، هغه که د قطاعت خاص ده، څومره شهیدان او زخمیان چې موږ لرو د هغو دپاره به رسیدګي کوو. د لغمان والي زیاته کړه چې د امنیتي ارګانونو شهیدانو په میړانه د دې خاورې دفاع کړې او خپل خوږ ژوند یې له لاسه ورکړی چې دا قرباني به یې هیڅکله هم هېرې نه شي او د ټولو شهیدانو کورنیو او ټپیانو ته به هر اړخیزه رسیدګي وشي. د یادونې وړ ده چې په دې مرستو کې غنم، وریجې، غوړي، لوبیا، بوره، چای او د پخلنځي مکمل سیټ شامل و.